أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عنوان دے اسلام سائنس مسلمان او ملحد. سټیفن هاکینګ د نوي عصر یو مشهور ساینټیسټ و. د مرګ نه 10 ورځې مخکې چاته پوښتنه وکړه چې د بیګ بینګ نه مخکې څه شی و. هاکینګ جواب ورکړو چې هیڅ شی نه و. بیګ بینګ دې ته وایي چې د کائناتو یا یونیورس شروع د بیګ بینګ نه شوې ده. په اول کې یو شی موجود و چې ساینسدانان ورته سینګولاریټي وایي، چې د همدې یو شي یا سینګولاریټي د انفجار یا اکسپلوژن نه ټول کائنات منځته راغلي. خو دا معلومه نه ده چې دا یو شی یا سینګولاریټي څنګه پیدا شوې وه، او بیا په دې شي کې انفجار یا دماکه څنګه وشوه. په هر حال سټیفن هاکینګ جواب ورکړو چې د بیګ بینګ نه مخکې هیڅ شی نه و، او زه ایټیس یا ملحد یم. باید پوه شو چې ایټیس یا ملحد هغه خلک دي چې الله نه مني او وایي چې نعوذ بالله الله نشته. او اګناستیک هغه خلک دي چې په شک کې دي. دوی وایي چې نه موږ سره ثبوت شته چې الله شته، او نه موږ سره ثبوت شته چې الله نشته. په هر ترتیب دوی وایي چې کائنات ته یوې سینګولاریټي یا یو شي د انفجار نه منځته راغلي دي، یعنی په غیر د کوم اعتراضه د دې ځای پورې مني چې دا هر څه د یو شي یا سینګولاریټي په واسطه منځته راغلي دي، او نه بحث او نه سوال کوي چې آیا دا یو شی څنګه پیدا شوی و او څنګه پکې انفجار او دماکه شوې وه. یعنی د یو بې قدرته او بې عقله شي په واسطه د کائناتو جوړېدل او منځته راتلل بې دلیله مني. خو که د الله تعالی نوم څوک واخلي چې کائنات الله پیدا کړي او جوړ کړي دي، نو دوی به سمدستي بحثونه، دلیلونه او سوالونه شروع کړي چې د الله نه نو مخکې څه و، د الله نه مخکې څه و، الله چا پیدا کړی، او داسې نور. خبره دا ده چې دا سوالونه داسې نه دي چې جوابونه یې نشته. الحمدلله د هر سوال جواب شته چې وروسته به انشاءالله ذکر شي. خو د دوی نه سوال دا دی چې دوی ولې دا سوال نه کوي، چې دوی ولې دا سوال نه کوي چې د سینګولاریټي یا یو شي نه مخکې څه شی و او څنګه پیدا شوې وه. دا خو جواب نه دی چې د نش یا نتنګ نه په چانس سره پیدا شوې. تعجب دی چې دا دومره غټه خبره دوی څنګه په غیر د کم دلیل او ثبوت نه مني، ځکه چې په دې خبره چې دا سینګولاریټي د نش نه بای چانس پیدا شوې ده، دوی نه یو ساینسي ثبوت لري او نه یو عقلي دلیل لري. دا باید واضح شي
چې دا د دوی خپل شخصي نظر او تیوري ده او کوم ساینسي حقیقت یا ساینټیفیک فاکت نه دی. او څوک چې دا وایي چې دا ساینس دی، دوی په ساینس دروغ او تهمت وایي. ساینس که دا نشي ثابتولی چې د دې سینګولاریټي خالق او کریټر څوک دی، خو دا هم نشي ثابتولی چې د هیڅ او نشنه په خپل سر او بای چانس پیدا شوې ده. یا په بل عبارت، که ساینس دا نشي ثابتولی چې الله تعالی شته، خو دا هم نشي ثابتولی چې نعوذ بالله الله نشته. یعنی په خپله ساینس په دې باره کې بالکل چپ او خاموش دی، ځکه چې ساینس لا دومره نه دی رسېدلی چې د الله په باره کې څه ووایي. او څومره خبرې چې په دې باره کې دي، د ساینسدانانو خپل شخصي نظریات او تیوریز دي. باید ووایو چې د یو ساینسدان د الله تعالی نه انکار کول د دې معنا نه لري چې ساینس الله نه مني. که سټیفن هاکینګ الله تعالی نه منلو، خو انشټاین الله منلو، نیوټن چې د ماډرن ساینس پلار ورته وایي الله یې منلو، ګالیولو، کیپلر او ډیرو زیاتو لوی ساینسدانانو الله تعالی منلو، او اوس هم ډیر زیات او لوی ساینسدانان الله تعالی مني، او ډیر کم تعداد انکار کوي. نو دا بالکل غلطه ده چې ساینس الله تعالی نه مني. بله مهمه خبره دا ده چې د کوم وخت نه چې انسان دنیا ته راغلی دی، تاریخ شاهد دی چې په هره زمانه کې د دنیا په مختلفو ځایونو کې، په اواره غرونو او حتی په ځنګلونو کې، ټول خلق په یو قسم نه په یو قسم الله مني. یعنی هر څوک په دې عقیده لري چې چا پیدا کړی یم، خالق یا کریټر لرم، او د هغه په وړاندې ځان مسئول ګڼي. همدارنګه د 1,40,000 زیات او کم پیغمبرانو انسانانو ته صرف یو قسم مسیج ورکول چې په یو الله ایمان راوړی او د یو الله عبادت او بندگی وکړي. نو دا دومره لوی اتفاق څنګه کیدی شي چې ټول دی، یعنی ټول پیغمبران دی یوه خبره کوي او هیڅ اختلاف او تضاد دی پکې نه وي. تاریخ وګورئ چې په هره زمانه کې د ټولو خلکو په مقابل کې ډیر زیات کم خلک داسې دي چې د الله تعالی نه انکار کوي. خو ډیره د تعجب خبره ده کله چې د دې دواړو ډلو په منځ کې بحث شروع شي، په عوض د دې چې موحدین د منکرینو نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې الله نه منئ، بلکې برعکس دوی به د موحدینو نه پوښتنې شروع کړي چې تاسو ولې الله منئ، موږ ته ثبوت کوي چې الله شته. عجیبه ده، 99 خلک الله تعالی مني او یو نفر نه مني، په عوض د دې چې 99 کسان د یو نه پوښتنه وکړي چې ته څه دلیل لري چې الله تعالی نه مني. برعکس
دا یو نفر به 99 نفرو ته وایي چې تاسو ولې الله منئ او ما ته ثبوت کوي چې الله تعالی شته، او دوی به هم ورته شروع شي. خبره دا نه ده چې د دوی د سوال جواب نشته او یا یې څوک جواب نشي ورکولی. خبره دا ده چې دا د دوی حق نه جوړیږي چې دوی د ټولو خلکو نه پوښتنه وکړي چې موږ ته ثبوت کوي چې الله تعالی شته. باید دوی ټولو خلکو ته ووایي چې دوی ولې او په څه دلیل د الله نه انکار کوي. دوی باید خلکو ته ثبوت کړي چې ولې 99% خلک غلط او دوی 1% خلک صحیح دي. یعنی دوی باید دنیا ته ثبوت کړي چې نعوذ بالله الله نشته او په دې دلیل مونږ د الله نه انکار کوو. مګر تر اوسه پورې نه دا چا ثابته کړي چې نعوذ بالله الله نشته او انشاءالله نه به د قیامته پورې څوک ثابته کړي. لیکن الحمدلله د الله په وجود باندې په خرورونو ثبوتونه موجود دي چې انشاءالله وروسته به ذکر شي. سوال دی چې ایټیس او اګناستیک څنګه پیدا شو. په لنډ ډول باید ووایم کله چې ساینس د مسلمانانو سره دا خبرې نه وي، خو کله چې د سپین د لارې اروپا خواته ساینس لاړو، هر څومره چې ساینس ترقی کوله هغومره د چرچ او ساینسدانانو په منځ کې اختلاف او ټکر زیاتېدو، ځکه چې د ساینسدانانو اکثره پوښتنو ته چرچ جواب نه لرلو. بالاخره اختلاف دومره زیات شو چې ډیر ساینسدانان د چرچ د خوا نه ووژل شول او بعضې خو ژوندي وسوځول شول. مثلا اکسیجن چې چا کشف کړی و ژوندی وسوځو. ګالیولو چې کله ډسکور یا کشف کا چې ځمکه په خپل محور ګرځي، د چرچ د خوا نه دومره مجبور شو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې اعلانونه وکړل او چغې ووالې چې ای خلکو ما دروغ ویلي، ځمکه نه ګرځي، او داسې نور زیات مثالونه چې ذکر کول یې دلته ناممکن دي. خو سره د دې ټولو مشکلاتو ساینسدانانو په پټه او ښکاره کار کولو تر څو چې ډیر طرفداران پیدا کړل او بالاخره چرچ مجبور شو او د دوی سره معاهده او اګریمنټ وکړ چې تاسو خپل کار کوئ او موږ به خپل. تاسو په موږ کار ملرئ او موږ به په تاسو نه لرو. نو دغه ساینسدانان هم مذهبي او د ټولنې ذهین خلکو. خو کله چې د دوی د کشفیاتو او چرچ په منځ کې اختلاف او ټکر راغی، یعنی چرچ او مذهب د دوی سوالونو ته جواب نشو ویلی، نو په دې وجه بعضې ساینسدانانو د مذهب او الله نه انکار شروع که او ایټیس یا ملحدین شو. ډیره مهمه ده چې هر څوک باید په دې پوه شي چې نوموړو ساینسدانانو صرف د هغه ګاډ نه انکار وکړ او کوي د کم تصور چې بایبل پیش کړی دی، ځکه چې
د وړوکوالي نه دوی صرف بایبل د آسماني او دینی کتاب په حیث پیژندو او پیژني یې او د دوی په ذهن کې د الله تعالی فقط هغه تصور وو او دی کوم چې په بایبل کې دی او لکه څنګه چې منګ او تاسو د بایبل په باره کې نه معلومات لرو او نه تی خبر یو همدارنګه دوی هم نه د قرآن په باره کې معلومات لرلو او نه یې لري او نه تی خبر وو او نه تی خبر دی یعنی د دوی په نیز ګاټ صرف هغه دی کوم چې په بایبل کې ذکر شوی دی خو دا هم یو حقیقت دی کله چې یو ساینسدان د ساینس په هره برخه کې ژور یا ډیپ لاړ شي یعنی تل ته یې ورسیږي حتما خالق او کریټر ته رسوي نو کله به چې نوموړو ساینسدانانو ته دا حالت پیدا شو او یا وس ورته پیدا کیږي نو دوی بیرته بایبل ته رجوع کوي خو کله چې بیا داسې شیان نګوري چې د دوی عقلونه یې نه مني او سوالونه یې په زړه کې بې جوابه پاتې شي نور نو حیران کنفیوز او په شک کې شي چې آیا دا به رښتیا وي او که دروغ او په دې ترتیب د ایټیس نه اګناستیک جوړ شي اوس راځو دې ته چې د مسلمانانو بچي ولې ایټیس او اګناستیک کیږي اول باید ووایو چې قرآن کریم د ځمکې په مخ اولنی کتاب دی چې د ساینس اګناستیک او ایټیس یا ملحدینو د ټولو سوالونو جوابونه پکې شته په قرآن کې د 1000 نه زیات آیاتونه صرف د ساینس په باره کې دي چې الحمدلله د دې جملې نه 80% وس ساینس ثبوت کړي چې 100% صحیح دي او د پاتې 100% لکه ملائکې پیریان جنت دوزخ او برزخ په باره کې نه ساینس ویلی شي چې صحیح دي او نه ویلی شي چې غلط ځکه چې ساینس لا تر اوسه دې مرحلې یا سټیج ته نه دی رسېدلی چې د دې 100% په باره کې څه ووایي خو انشاءالله چې یوه ورځ به دا 100% هم داسې صحیح ثابت شي لکه چې دا 80% صحیح ثابت شو په ټوله دنیا کې نه چا ثابته کړې ده او نه به انشاءالله د قیامته پورې ثابته کی چې د قرآن یو آیات حتی یو حرف هم غلط دی یو خو مونږ یو چې د هیڅ نه خبر نه یو په دنیا کې په میلیونو ډالر هره ورځ صرف د دې دپاره مصرفیږي چې نعوذ بالله د قرآن یو آیات غلط ثابت کی یا په قرآن کې غلطي راوباسي لیکن نه تر اوسه پورې څوک په دې کار کامیاب شوي دي او انشاءالله نه به کامیاب شي لبید بن ربیعه د عربي ژبې ادیب او لوی شاعر و خپل شعر د بیت الله په دیوال ځوړند کو چا مسلمان د قرآن یو صورت هم د هغې په څنګ کې ځوړند کو کله چې لبید د قرآن صورت ولوستلو نو ته لاندې ولیکل چې ما هذا کلام البشر دا د انسان کلام نه دی او ایمان راوړو او د دینه
وروسته شعر ویل پرېښودل. یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه ترې د اشعارو د ویلو غوښتنه وکړه. نو لبید وویل، جواب یې ورکو چې ای عمر رضی الله تعالی عنه، د کوم وخت نه چې ماته الله د سورة البقره او آل عمران په شان کلام را کړی دی، نور نو ماته شعر ویل زیبا او مناسب نه دي. همدارنګه ابن المقفع یو ایرانی عالمو ډیر زیات ذهین او الله تعالی ډیر زیات صلاحیتونه ورکړي. نو د مکی مشرکونو د هغه نه غوښتنه وکړه چې د قرآن په شان یو کتاب ولیکي. بالاخره په یو کال کې د کتاب په لیکلو موافقه وشوه. ایرانی عالم په یو ځان ته ځای کې کېناستلو او د قرآن په شان د یو کتاب په لیکلو شروع وکړه. 6 میاشتې وروسته یو څوک ورغی چې وګوري چې څه یې کړي دي. ویلیدل چې ایرانی عالم قلم په لاس کې نیولی دی او یو کاغذ یې مخې ته ایښی دی او نور باره شکېدلي کاغذونه په مخ کې پراته دي. بالاخره معلومه شوه چې 6 میاشتې صرف د یوې فقرې په لیکلو تیرې کړې وې او هغه یې هم لیکلې نه وه. همدارنګه په دنیا کې واحد کتاب دی چې د 100 ځایونه پکې زیات ذکر شوي دي چې د عقل نه کار واخلئ، په هر خبره غور او فکر کوئ او عقل استعمالوئ. د سورة الفرقان په 83 نمبر آیات کې الله تعالی د خپلو خو بندگانو یو صفت بیانوي: والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. او هغوی ته که د الله د آیاتونو په اوریدلو نصیحت کیږي، لم یخروا علیها صما وعمیانا، نو هغوی پې ځان ړوند او کوڼ نه ورچوي، یعنی غور او فکر کوي. فکر وکئ. او د سورة الاسراء په 14 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. آغا څه متعقبوه یا د آغا شي پیروي مکوه چې تا ته د آغا علم نوي. راځو خپل موضوع ته چې د مسلمانانو بچي ولې ایټیس کیږي. په داسې حال کې چې په قرآن کې د هرې خبرې حل او جواب شته دی. پوهیږو چې اوسني بچي د ساینس شاګردان دي. هره خبره په دلیل او منطق مني، ځکه چې اوس تعلیمي سیستم داسې دی چې شاګرد ته ورښیي چې یو شی هم په غیر د ثبوت او دلیل نه ونه مني. اکثره ذهین شاګردان فکر وهي او پوښتنې کوي. کله چې پوښتنه ورته پیدا شي، مثلا که د مور او پلار نه پوښتنه وکړي چې بابا الله تعالی چا پیدا کړی دی، نو مور او پلار په عوض د دې چې د قرآن نه جواب ورکړي، ورته به وایي چپ شه، داسې پوښتنې مه کوه، کافر کیږي. او که کوم شاګرد زړه وکړي
چې د مسجد مولوي صاحب ته ورشي او پوښتنه ترې وکړي چې مولوي صاحب الله تعالی چا پیدا کړی؟ نو مولوي صاحب به سمدستي پلار را وغواړي او ورته به وایي چې زوی د کافر شوی دی. نو په شاګرد به د داسې پوښتنو د کولو نه توبه هم وباسي، بعضې خو به وهل او څپېړې هم وخوري او جواب به هم ورنه کول شي. نو په آینده کې چې هر څومره سوالونه ورته پیدا کیږي نو د ویرې نه به نه د مور او پلار نه پوښتنه کوي او نه به د مسجد د ملا صاحب نه کوي. او څومره چې تعلیم زیاتیږي هغومره سوالونه او شکونه هم زیاتیږي او ټول سوالونه یې په زړه کې بې جوابه پاتې کیږي او بالاخره یوه ورځ همدا پوښتنې په سکول، کالج یا فاکولته کې د نورو ملګرو سره شریکوي او په دې ترتیب زمونږ اکثره ذهین شاګردان او بچي ایټیس یا ملحد او یا اګناستیک جوړ شي. افسوس په داسې پلار او په داسې ملا صاحب. الله خو فرمایي چې زما مکمل تعریف ورته وکړه. قل ورته ووایه هو الله احد، الله یو دی، الله الصمد، الله هیچ چاته احتیاج نه دی او ټول کائنات الله ته محتاج دي. لم یلد، نه یې زوی شته او نه یې لور شته نه یې ښځه شته، ولم یولد، مور او پلار یې نشته، خالق او کریټر نه لري، انکریټډ دی. ولم یکن له کفوا احد، او یو شی هم د الله په شان نشته. ته چې هر څومره شیان پیژنې یا دې په تصور کې وي یو هم د الله په شان نه دی. مګر پلار او ملا صاحب په عوض د دې چې شاګرد او بچی ته د الله د حکم مطابق د قرآن نه جواب ورکي، بلکې برعکس ورته به وایي چې چپ شه، توبه وباسه او په دین کې به هر قسم پوښتنې نه کوي، ګینې کافر کیږي. تاسو ټول په دې پوهیږئ چې پوښتنې صرف ذهین شاګردان کوي. تنبل شاګرد کله هم پوښتنه او سوال نه کوي. آیا څه فکر کوئ چې یو پلار یا ملا صاحب یو ذهین شاګرد ته ووایي چې هر قسم پوښتنې به نه کوي او ډیر عقلي دلیلونه به نه وایي، ګینې کافر کیږي؟ رښتیا ووایئ، ستاسو د بچي یا شاګرد په زړه کې به څه تیریږي او څه احساس به کوي؟ ضرور به په زړه کې راځي چې دا څنګه دین دی چې په عقل او پوښتنو پکې پابندي لګېدلې ده، او زړه کې به بدګماني او شکونه پیدا شي. او که د همدې وخت نه د دیني علماو په واسطه مخنیوی ونشي او سوالونو ته جوابونه ورنه کول شي، بالاخره د یو ذهین مسلمان نه به اګناستیک یا ایټیس جوړ شي. د افسوس مقام دی چې د یو سړي 40 یا 50 کاله عمر وي او په ورځ کې 5 وخته مونځ کوي او په هر مانځه کې قل هو الله وایي، او بیا کله چې زوی تې نه د الله په باره کې پوښتنه وکړي او دا ورته وایي چې داسې پوښتنې مه کوه، کافر کیږي او توبه وباسه. بله خبره دا ده چې ولې ځینې مسلمانان او په خاص ډول ځینې علما
خلک خصوصاً د ساينس شاګردان د دې نه منع کوي چې د دین په باره کې به هر قسم سوالونه نه کوي او عقلي دلیلونه به نه وای. دا خبره خو د قرآن خلاف ده. آیا د پیغمبر علیه السلام په وخت کې کفارو هر قسم سوالونه نه کول؟ آیا عقلي دلایل نه استعمالول؟ په قرآن کې د 100 نه زیات وارې ذکر شوي دي چې عقل استعمالوي، غور او فکر کوي، او قرآن خو د عقلي دلایلو د استعمالولو نه منع نه ده کړې. فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دوی د کم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي یا که دوی په خپله د خپلو ځانونو پیدا کوونکي دي؟ خو متاسفانه د قرآن ځینې پیروان خلک د عقل او عقلي دلایلو د استعمال نه منع کوي. خفه کیږئ مه، د دې وجه صرف ناپوهي او د قرآن او دیني علم نه بېخبري ده. عجیبه، اکثره خلک مثلا ډاکټر، انجینر وغیره 40 50 یا 60 کاله به یې عمري، لیسانس، دیپلوم، ماسټري یا پی ایچ ډي بلري، په ډیره ښه مسلمانه کورنۍ کې به پیدا شوی، وخت به هم اکثره په اسلامي ټولنه کې تیر کړی. خو متاسفانه کله چې د دین ځای راشي، د دومره استعداد باوجود ډیر زیات داسې دي چې د مانځه او بسم الله معنا نه ورځي، د قرآن ترجمه نه ورځي، که په کم ځای کې د امامت ضرورت شي د جمع مونځ به نشي ورکولی، په فاتحه خوانۍ کې به یو صورت نشي ویلی. همدارنګه اکثره مسلمان بزنسمینان وګورئ، دومره به هوښیاري چې د میلیونو بزنس به جوړ کړی او چلی به، په حساب کې خو به کلکولیټر ته هم ته نږدي. خو که د دین ځای راشي نو قرآن به زده نه وي، د دنیا په هره معامله کې به بنا چرګ وي، خو که د دین ځای راشي نو بیا به ړوند چرګ شي. همدارنګه د دې غټو او وړو ډیګریو والا او دا لوی او واړه بزنسمینان که په دنیاوي معاملاتو او کارونو کې یوه وړه غلطي هم وکړي نو د خلکو نه شرمیږي او د شرم او غلطۍ احساس کوي. خو که په ټول قرآن کې د یو آیات ترجمه هم نه ورځي، نه د غلطۍ احساس کوي او نه د چا نه شرمیږي. یعنی د هر شي زده کول ورته یو څه ارزش او اهمیت لري، خو یوازینی شی چې زده کولی دوی ته ارزش او اهمیت نه لري هغه قرآن دی. استغفر الله. دا خو قرآن ته شا ورړول دي، د قرآن پرېښودل دي. نو داسې خلک دي بیا دا هم نه یېروي چې وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر به ووایي ای زما ربه، زما قوم دغه قرآن پریښی و. زه دا نه وایم چې هر سړی دې د ځان نه لوی مولوي جوړ کړي، بلکې هر سړی باید دومره قرآن او احادیث زده کړي چې خپل او د اولاد مشکلات خو حلولی شي. او بله دا چې ځینې دیني علما د ساینس نه دومره زیات نفرت ولې کوي؟ حقیقت خو دا دی
چې ساينس د دین یوه حصه او یوه برخه ده، ځکه چې د قرآني قوانینو مطابق په کائناتو یا یونیورس کې اوسېدل او د کائناتو نه استفاده کول دین دی، او د کائناتو پیژندل او د کائناتو په قوانینو پوهېدل ساينس دی. نو که مسلمانان د قرآن زده کولو ته توجه ورکي او علماء کرام د ساينس د شاګردانو سوالونو ته د نفرت په ځای په مینه او محبت جوابونه ورکي، نو انشاءالله چې الله به زمونږ بچي د الحاد د سیلاب نه بچ کی. وما علينا إلا البلاغ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.